سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان د غوراوي کمیټې نن د سریلانکا پر وړاندې د 3 نړیوالې ورځنیو سیالۍ لپاره خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړله، چې په دغه لوبډله کې 4 احتیاطي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، چې لومړۍ لوبه د روانې فروری میاشتې پر 9مه نیټه به په سریلانکا کې ترسره شي. په دغه نوملړ کې د افغانستان د غوراوي کمیټې مشر د سریلانکا پر وړاندې ډېره خوندوره په زړه پورې لوبډله انتخاب کړې ده، چې ډېرو ځوانانو ته هم چانس ورکړی دی، چې قیس احمد و نوید زدران یو ځل بیا په 500 ورځو لوبډله کې هم انتخاب شوي دي. تاسو وګورئ چې نوید زدران په ټیسټ لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړه، نو ځکه 500 ورځو نوملړ کې راغی. په دغه 15 کسیزه نوملړ کې حشمت الله شهیدي لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، ابراهیم زدران، رحمتشاه زرمتی، ریاض حسن، اکرام علیخیل، محمد نبی عیساخیل، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، نور احمد لکړوال، مجیب رحمان، فضل حق فاروقي، نوید زدران، فرید ملک، قیس احمد شامل دي. همدغه راز د 15 لوبغاړو سربیره شرف الدین اشرف، شهید الله کمال، عبدالرحمن رحماني، بلال سمیع د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې هم ځای پر ځای شوي دي. باید وویل شي چې یادې 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ د روانې فروری میاشتې پر 9مه، 11مه، 14مه نیټه به ترسره شي. ورپسې به د همدې میاشتې پر 18مه، 19مه، 20مه نیټه به 3 شل اوریزه سیالۍ هم ترسره شي. ستاسو په نظر د افغانستان د غوراوي کمیټې د سریلانکا پر وړاندې د 3 ورځنیو سیالۍ لپاره څنګه لوبډله انتخاب کړې ده؟ زما په نظر خو ډېره خوندوره زبردسته لوبډله ده، چې ډېرو ځوانانو ته هم چانس ورکول شوی دی او ډېره ښه پایله به ولري. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ، د نورو تازه معلوماتو سره هم نور سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.